د هیواد ټول صنعتکاران او سوداګر دي د پاکستان پر ځای له نورو بدیلو لارو سوداګرۍ ته مخه کړي. یعنې تقریبا د 600 څخه پورته قلمونه هغه درمل دي چې هغه په افغانستان کې اوس تولیدېږي. دغه دوا ما په خپلو سترګو لیدلی، کله چې کپسول مې واس کړی لیدلی مې چې چونه وه. د پاکستاني درملو یوه وجه وه چې خلک اولیت ورکوي، چې یو ریټونه یو څه ارزانه، بل د خلکو په مازغو کې 10 کاله ورته کمپاین شو، مارکیټینګ شو. که مالیزیا کې موږ یو قرارداد کړی دی چې هغې کې د کینسر دوایانې هم شته دي، نورې جنرال دوایانې هم شته دي. په افغانستان کې اکثریت د خلکو شکایت ده او د کیفیت ستونزه وه. ځینې وخت به چې موږ د هغوی نمونې به معاینه کولې، نمونې به منفي راتللې. د په کلنۍ ډول د سلګونه میلیونو ډالرو د وتلو اصلي علت له پاکستان څخه د بې کیفیته دوا ورود دی. د کیفیت په برخه کې خپل مافیا او تجارانو په هغوی کې ډیر لاسوهنه کول. تر 20% پورې الحمدلله اوس موږ خپل مارکیټ چې د داخلي تولیداتو څخه مشکوک کوو. موږ الحمدلله تر اوس تاریخه پورې تقریبا 190 قلمه دوا تولید لرو. یعنې تقریبا د 600 څخه پورته قلمونه هغه درمل دي چې هغه په افغانستان کې اوس تولیدېږي. داسې د تجارت پر ځای باندې صنعت ته مخ کو او افغانستان د تجارتي مملکت پر ځای په یو صنعتي مملکت بدل کو. پوره یوه میاشت وړاندې همدا المارۍ له پاکستاني درملو ډکه وه، خو نن نه یوازې دا چې تشه نه ده، بلکې ځای یې هغو درملو نیولی چې هم یې قیمت ښه دی او هم یې کیفیت. افغانستان نږدې یوه میاشت وړاندې په خپل تاریخ کې یوه تر ټولو سخته ننګونکې خو پر ځای پرېکړه وکړه. دا هماغه شیبه ده چې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال پکې یو تاریخي ګام پورته کوي. د هیواد ټول صنعتکاران او سوداګر دي د پاکستان پر ځای له نورو بدیلو لارو سوداګرۍ ته مخه کړي. دې لارې نه یوازې زموږ تجاران زیانمن کړي، بلکې بازارونه او عام ولس یې هم له ستونزو سره مخ کړی دي. په دې کې هیڅ شک نشته چې زموږ د صحي سکتور اساسي ستونزه او د په کلنۍ ډول د سلګونه میلیونو ډالرو د وتلو اصلي علت له پاکستان څخه د بې کیفیته دوا ورود دی. له پاکستان څخه د دوا واردونکو څخه په ټینګار غواړم چې خپل واردات مو له نورو هیوادونو او نورو لارو څخه ترسره او ژر تر ژره له بدیلو لارو استفاده وکړي. دا پریکړه په داسې شرایطو کې خورا سخته وه چې ټوله تکیه پر پاکستان وه، خو اساسي پوښتنه دا ده چې پاکستان افغانستان ته څه ډول درمل راواردول. که یوې خبرې ته د یو مسلکي په توګه راشم او ووایم د پاکستان دوا په افغانستان کې په همغه شرایطو کې چې په افغانستان کې ډېر په اوج کې وه تر هغه اندازې پورې نه استعمالېده چې زمونږ تکیه د ټول پر پاکستاني دوا باندې وسي. زمونږ تکیه په ترکي دواګانو باندې وه، ایراني دواګانو باندې وه، هندي دواګانو باندې وه، چینایي دواګانو باندې. دې تر څنګ لله الحمد د امارت په 4 کلو کې اسلامي امارت په دې وتوانېده
چې د بهرني دواګانو ترڅنګ په خپل تولید د داخل د وطن کې یعنی زمونږ تکیه داسې درته ویلی شم تر 40% پورې په بهرني دوا باندې وه، البته د پاکستان په دوا، او باقي مانده دې خوا د نورو همسایه هیوادو او په خپل داخل کې درملو څخه موږ استفاده کوو. کوم خاص اغېزه د حکومت په هغه کې او خصوصا د صحت په برخه کې نه لري. راځئ په دې هم پوه شو چې موږ له پاکستان څخه څو قلمه درمل راواردول. له نیکه مرغه اوس مهال یوازې پاکستان نه بلکې زموږ نږدې ګاونډي هیوادونه کاغه ایران هیواد ده، همدارنګه ازبکستان هیواد ده، ځینې نور هیوادونه چې افغانستان ته درمل رالیږي دوی بېلابېل درملو تولیدات لري، داسې مارکیټونه لري هغوی چې موږ کولی شو د خپل هیواد هغه کومې اړتیا چې دغه ترېنه پوره کړو. یعنې یوازې د افغانستان تکیه په پاکستان باندې نه ده، زموږ هڅه همدا ده چې وکولی شو د خپلو داخلي تولیداتو ترڅنګ هغه هیوادونه چې افغانستان ته باکیفیته درمل رالیږي د هغوی سره په دوامدار شکل باندې کار وکړو. د پاکستان هیواد هم افغانستان ته درمل راتلل، البته په هغه کې یو ستونزه دا وه چې په افغانستان کې اکثریت د خلکو شکایت دا او د کیفیت ستونزه وه. ځینې وخت به چې موږ د هغوی نمونې به معاینه کولې، نمونې به منفي راتللې. همدارنګه د قاچاقي درملو ستونزه هم وه چې دغه به د فرضي کرښې په جریان کې یا په اوږدوالي کې اکثریت داسې ساحات ول چې هلته به د دوی له لوري قاچاقي درمل افغانستان ته رالېږل کېدل. له نیکه مرغه د قاچاقو د مخنیوي کوم قانون چې د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله لوري توشیح سو، په هغه کې واضح د قاچاق د مخنیوي لپاره یو بین الوزارتي کمیټه جوړه شوله چې د هغه په توسط باندې اوس موږ الحمدلله توانیدلو چې د قاچاقي درملو مخنیوی وکړو. همدارنګه په عموم کې څومره چې د پاکستان درمل راتلل یو اندازه ول چې تقریبا تر 10% شاوخوا پورې درمل زموږ مارکیټ هغوی نیولی وو. ولې اوس موږ هڅه همدا ده چې وکولی شو د هغه هیوادونو سره تعاملات وکړو، د هغه هیوادونو سره درملو په برخه کې باید تفاهمنامې ولرو چې د افغانستان مارکیټ پوره کړي او د هغوی لپاره مشروعیت برابر کړي. د هیواد قرار د ځان باسیاینې پر لور ګامونه پورته کوي. یوازې درمل نه دي بلکې له پاکستان سره له 2 میاشتو راهیسې هر ډول لارې تړل شوي، خو افغانستان د ژوند ساه همغسې په چټکۍ اخلي او هره ورځ له یوه نه یوه هیواد سره په ټولو هغو برخو کې هوکړه لیکونه کوي چې پخوا یې له پاکستان څخه پوره کولې. پخوا د همدغه هیواد نږدې نیمایي بازار د پاکستان درملو نیولی و، خو اوس یې قرار لمنه په ټولېدو ده. د وروستۍ سروې د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې له 600 قلمه زیات درمل په کور دننه تولیدیږي. له نیکه مرغه تقریبا په د وروستیو کې چې کومه سروې موږ کړې وه تر 0% پورې الحمدلله اوس موږ خپل مارکیټ چې د داخلي تولیداتو څخه مشکوک کوو. یعنې تقریبا د 600 څخه پورته قلمونه هغه درمل دي چې هغه په افغانستان کې اوس تولیدیږي. په د وروستیو کې د 110 څخه پورته زموږ رجستر فابریکې دي چې هغه په داخل د هیواد کې طبي تجهیزات همدارنګه درملو تولیدات لري. په د وروستیو کې ځینې هغه فابریکې چې هغوی الحمدلله نړیوال معیارات پوره کړي ول، په تقریبا د 4 په شاوخواو کې هغوی GMP سرټیفیکیټونه واخیستل. یو څه چې ډېر مثبت دی هغه دا چې په د وروستیو کې زموږ ځینې تولیدات چې ول هغه په خپل افغانستان کې الحمدلله تولید شوي ول، اوس مهال هغه یمن ته همدارنګه عراق ته شام ته د افغانستان څخه ولیږل شول. یعنې دا هغه څه دي چې الحمدلله په افغانستان کې اوس زموږ تولیدات چې د نړیوالو معیاراتو سره برابر شوي دي او تر ډېره حده پورې خپل مارکیټ مشبوع کوي. ښایي دا به تاسو ټولو ته جالبه وي چې پاکستان څخه په بېلابېلو لارو داسې درمل راتلل چې په منځ کې د رغونکو موادو پر ځای چونه اچول شوې وه. ډاکټر خیبر سحاک راته په همدې اړه د خپلو سترګو لیدلی حال وایي. اموکسین د میکروب یو دوا ده، مختلف امراض کې ورکول کېږي. دغه دوا ما په خپلو سترګو لیدلی، کله چې کپسول مې واسکړی لیدلی یم چې چونه وه پکې. یعنې اموکسین له هغه درملو چې د پاکستان څخه واردېدل، دا چې کیفیت یې څنګه و څنګه نه و په هغه باندې نور نه ښود، یعنې دا چونه ما په خپله لیدلی ده. دا بالکل و دا په افغانستان کې هغه درمل چې ما تاسو ته مخکې اشاره وکړله چې په د جمهوریت په تیرو کلونو کې اکثره مافیاو په دې کې لاس درلوده. کومو تجارانو چې درمل واردوله د کیفیت په اړه دوی په خپله هلته کمپنیو ته ویلي په بهرنیو هیوادو کې، او درمل چې واردېدل اکثره بې کیفیته وو. مولټي نیشنل کمپنۍ نسبتا ښه وې، دغه هغه کمپنۍ چې ول لوکل کمپنۍ مطلق خرابه دوا وه چې په هیڅ وجه یو ناروغ ته که په لوړ ډوز سره هم ورکړی وی تاثیرات یې نه درلود. د اسلامي امارت 4 کاله تیر شوي، خو آیا تاسې پوهیږئ چې په همدې کلونو کې یوازې د درملو د تولید 3 کمپنیو په کار پیل کړی؟
هو دا عجیبه نه ده خو په دې پوهیږو چې د درملو تولید او په دې برخه کې پر ځان بسیاینه اوږد وخت ته اړتیا لري او له دې ورهاخوا دا هم مهمه ده چې ووایو د نړۍ لوی هیوادونه لا هم د درملو واردات لري او دا یو معمول دی خو ډاکټران وایي د یو ښه انتخاب په توګه پاکستان هیڅ وخت د باور وړ ملګری نه دی. د سیاحتي طفل روغتون رئیس رحمت الله رؤفي راته په هغو علتونو غږېدلی چې پاکستاني درمل ولې بې اغېزې وه. زموږ د خلکو لاسرسی چون ډیر لاندو، مصارف یې لاند خوړل، ځکه خلکو پاکستان ته لیوالتیا زیاته شول او زموږ د ملت لپاره یې دوا ښه ځکه نه وه چې دغه دواوې د لوکل کمپنیانو وي او اثرات یې پر مریضانو باندې د کیفیت له نگاه څخه کم و، نو مثبت اثرات یې ډیر کم و نسبت هغو هیوادونو ته چې هغه ملټي نیشنل کمپنیانې راواردولې دواوې. او دوهم دغه یې دا وه چې دلته دا قیمتونه د هغه ځای ده، نو د کیفیت په برخه کې خپل مافیا او تجارانو په هغوی کې ډیر لاسوهنه کول. دوهم علت یې دا کېدای سو چې هلته مستقیما د کمپنیانو څخه خریداري نه وي، زموږ هر شخص به د ډسټریبیوټر څخه به خریداري کول، نو بنا دلته به یو پله هغه فیصدي یا سلنه د مفاد هغه به ډسټریبیوټر ته تلل، په دوهم ځل کې به هم دلته بیا هغه قیمتونه به هم لوړ او کیفیت به کمزوری و. رؤفي وایي د افغانستان نفوس د ګاونډیو په نسبت کم دی او که له پاکستان مخ را وګرځوو نو بل هر هیواد د درملو په برخه کې زموږ اړتیاوې پوره کولی شي. بالکل، ځکه د افغانستان نفوس چې دی نسبت د هند په تناسب و نفوس ته دا ډیر کم دی، نو دوی بالکل دا کار کولی شي او هغه په دې معنی باندې چې هند خپل خام مواد تقریبا ټولې نړۍ ته صادروي او عین شکل باندې چین د چین څخه خام مواد نو دوی ته هلته ارزان هم تمامیږي او هیڅ کله کمبودیا نه ورسره پیدا کیږي. نور هیوادونه په تناسب د پاکستان چې دوی خام مواد له نورې نړۍ څخه راواردوي، یو وار پر هغوی باندې ټکسونه او محصولات لویږي او بیا دوی د هغه څخه تولید کوي، نو دا نسبتا د هند تر دوا قیمت لویږي او زموږ د افغانستان اړتیاوې چې دي دا بالکل هر هیواد پر کولی شي. هیواد کې د درملو تولیدونکو کمپنیو له ډلې د سنو فارما شرکت رئیس محمد سعید صدیق راته وایي تر 190 قلمه ډیره دوا تولیدوي او دغه تولید له هغه نړیوال سټینډرډ سره برابر دی چې د روغتیا نړیوال سازمان ټاکلی دی. موږ الحمدلله تر اوس تاریخه پورې تقریبا 190 قلمه دوا تولید لرو او کیفیت د دوا هغه ضرورتونه هغه غوښتنې چې WHO په یو د معیار د تثبیت لپاره غواړي موږ الحمدلله هغه ټوله تعقیبوو او پر هغه معیار مطابق مخته ځو. او د افغاني تجارانو څخه اضافه در ساسي در غوښتنې دا مې غوښتنه ده چې راسي د تجارت پر ځای باندې صنعت ته مخ کو او افغانستان د تجارتي مملکت پر ځای په یو صنعتي مملکت بدل کو. چانسونه هم ډیر دي، امکانات هم ډیر دي، سهولتونه هم ډیر دي، ان شاء الله ډیر آرام او مستریح ژوند به په مخ کې ولري که تاسې د صنعت خواته مخ کې ان شاء الله. دغه شرکت خام مواد له هند، چین او اروپا څخه ترلاسه کوي او د هیواد ټولو ولایتونو ته خپل تولید په اسانه او ارزانه ډول رسوي. له پاکستان څخه نږدې 100 کمپنیو افغانستان ته درمل راوړدول، خو دا یوازې هغه کمپنۍ وي چې په کور دننه ثبت او راجستر وي، ولې داسې کمپنۍ هم وي چې ثبت نه وي او درمل یې راوړدول. په همدې اړه د درملو واردونکو ټولنې مشر وایي 30 کاله د پاکستان درملو ته مارکیټینګ شوی و، نو ځکه خلکو دغو درملو ته زیات لومړیتوب ورکاوه. ی پاکستاني درملو یوه وجه وه چې خلک اولیت ورکوي چې یو ریټونه یو څه ارزان وو، بل د خلکو په مازغو کې 30 کاله ورته کمپاین شوی مارکیټینګ شوی، نوره کومه بطري خو ښهوالی نه لري نسبت هند ته، چین ته او ترکیې ته، بنګلادیش ته
اندونیزیا ته او نور داسې هیوادونه چې درمل راځي نور ښه والی پکې نه و صرف 30 کاله 35 کاله تقریبا دلته د مروج شي وو که نه بدیل هم موجود دی اوس هم تجاران لګیا دي بدیل رب پیدا کوي او امارات هم انشاءالله چې وعدې کړي دي مکاندار ته هم سفر درلوده جمله صاحب برادر سره دوه ناستې وکړې یو هغه ناسته کې موږ موجود وو چې کوم د اعلان کوو کابل کې نه یوازې دا چې نن د پاکستانی درملو پیر او پلور په کمرنګه کېدو دی بلکې هغه کمپنۍ هم د بدیلو لارو په پیدا کولو بوختې دي چې له پاکستان څخه درمل راواردول مونږ د همدغو کمپنیو جاج هم اخیستی دلته زرګونه کسان په کار بوخت وو خو ګټه وټه یې تر ډیره بیرته پاکستان ته ورتلله دا یوازې د درملو دغه یوه کمپنۍ نه وه یوازې په کابل کې سامي ګیټس فایزر هیلټن هیبټ فارما او داسې نورې هغه کمپنیانې وي چې د اسلام آباد به یې درمل راواردول خو آیا دا کمپنیانې به د خپل کاروبار لپاره له نورو هیوادونو سره تړونونه وکړي بعد وختانه په دې شرایطو کې چې کله داسې مسایل راغلل نو بیا موږ نورو ملکونو طرف ته رجوع وکړه اولین قدم کې موږ ازبکستان کې یو قرارداد وکړلو نواجن په نوم باندې چې دا بیسیکلی کمپنی د ملیزیا ده دوی په تاشکند کې یو فابریکه لري لکه دویم برانچ لري هغوی سره موږ قرارداد وشو موږ البته مالونه هم راغلل د سره خوا کې ملیزیا کې موږ یو قرارداد کړی دی چې هغې کې د کینسر دوایانې هم شته دي نورې جنرال دوایانې هم شته دي پکې چې هغه به هم د رجسټریشن او دا پروسه باندې چون اسنادونه پکار دي هغې دپاره هغه باید د افغانستان سفارت نه د وزارت خارجې نه تایید شوي اوسي نو ډوزیرې چې راشي هغې رجسټریشن کارونه هم شروع کړي دي تر ټولو ښه خبره دا ده چې د تحول د دې سرحد بندېدل بار بار خاص کر اوسنی نظام چې کله دا فیصله وکړه چې نور به د پاکستان سره تجارت نه کوو ځکه دوی همیشه تجارت او سیاست سره یو بل سره کنیکټ کوي نو خوشبختانه بالاخره دغه مشکل حالات د دې باعث شو چې موږ باید خپل صنعت طرف ته رجوع وکړو هغه شیان چې نور موږ د بار نه راوړل نور موږ باید په وطن کې په کور دننه جوړ کړو الحمدلله موږ یو د فابریکا په جمعه خان محمدي پارک کې تقریبا د ساختمان د ماشینري را رسیدلې ده 99% کارونه ټول ختم دي 1% هغه کارونه چې څه وسایل د لابراتوار دي چې هغه د بیرون نه روان دي هغه راځي نو نور عملاً به موږ پروډکشن طرف ته د جوړولو طرف ته موږ لاړ شو سره لدی چې په کور دننه د درملو د تولید لپاره ګامونه پورته کیږي خو هیواد لا هم په دې برخه کې ځان بسیاینې ته نه دی رسیدلی اوس د یوې اساسي پوښتنې په توګه باید دا مطرح شي چې که تر 3 میاشتو پورې له پاکستان څخه د درملو واردول ونه درول شي آیا په دې برخه کې به د نوو پیدا شوو لارو هیله له منځه لاړه شي د افغانستان اسلامي امارت په عموم کې پالیسي دا چې د خپل داخلي تولیدات ترڅنګ د هغه هیوادونو سره هم راکړه ورکړه ولري چې د افغانستان د خلکو لپاره یعنی ګټور ثابت شي د خلکو لپاره با کیفیت درمل راوړي په همدغه اساس باندې په دروستوي کې د عامه روغتیا وزارت د رهبرۍ له لوري د بلاروس هیواد د مسؤلینو سره همدارنګه د ایران هیواد د مسؤلینو سره چې روز موږ هم مجالس درلودل او د ایران هیواد د خوړو درملو معین افغانستان ته راغلی وو په دغه مجالس کې یادونه وشوه چې موږ باید هغه څه چې د موږ د تجارانو لپاره اسانتیاوې رامنځته کوي همدارنګه زموږ د ولسونو لپاره اړتیاوې دي په دغه برخه باندې باید کار وکړو لنیکه مرغه یو څه چې موږ مثبت لرو په د نږدې کې به ان شاء الله د ایران هیواد سره د ځینو نورو هیوادونو سره داسې تفاهمنامې ولرو چې هغه به د افغانستان ته درمل راوړل لپاره زمينه سازي وکړي یو څه چې موږ زیات تمرکز پرې کړی هغه دا چې نور هیوادونو څخه غوښتنه هم دا کړې چې په افغانستان کې باید دوی د درملو په تولید باندې سرمایه گذاري وکړي او ان شاء الله امید هم دا چې ځینې وعدې شوي دي په افغانستان کې په خپل هم تولید ولرو دې ترڅنګ اوس لنډمهاله توګه باندې به دغه هیوادونو څخه خپل اړتیا پوره کوو په سخته وچه کې راګیر د اسیا زړه نن د تاریخ یو حساس پړاو نه تیریږي په تشو منګولو له یو سرسخت دښمن سره مقابله سخته ده خو د فرهادي اعظم پر وړاندې غرونه هم چپه کیږي او داسې ښکاري چې د وخت په وژونکي سمندر کې دغه هیواد ورکه شوې بیړۍ قرار د ساحل لاره پیدا کوي